لغمان کې د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګیو د کینولو کمپاین رسما پیل شو. نن دوشنبه په لغمان کې د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو نیالګیو د کینولو کمپاین رسما د لغمان پوهنتون په انګړ کې پیل شو. د نیالګیو د کینولو په دغه کمپاین کې د لغمان والی شیخ شیر احمد حقانی، د کرهڼې او مالداري ریاست رئیس مولوي عبدالستار محمد، د لغمان پوهنتون رئیس مولوي محب الله هدایت، د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوي عبدالنور رسولي او ګڼو لغمانیو برخه اخیستې وه. د لغمان د کرهڼې او مالداري ریاست د رئیس مولوي عبدالستار محمد د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول لغمان کې 11,15,250 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول کیږي. په دغو نیالګیو کې څه باندې 18,000 د کرهڼې ریاست له لوري او نور د همکارو مؤسساتو او شخصي قریو له لوري شامل دي. سږ کال د لغمان په ولایت کې تقریبا 11,15,250 بوټي چې په دې کې تقریبا 18,000 خپل د زراعت ریاست په مختلفو قوریو کې تولید شوي دي او څه د همکارو برنامو او څه د شخصي قوریو. نو زمونږ پروګرام داسې دی چې د لغمان په ولایت مرکز کې او په مختلفو ولسوالیو کې انشاءالله دغه بوټي چې هغه مثمر او غیر مثمر او زینتي دي. د لغمان والي د نیالګیو کینول د هوا د صفا ساتلو په برخه کې مهم وګڼل او ویل په دې سره به وطن سمسور شي او د ککړې هوا مخه به ونیول شي. شیخ شیر احمد حقانی په ټولو ولسونو غږ وکړ چې د نیالګیو د کینولو په برخه کې د خپله ونډه واخلي، له کینولو وروسته د ساتنه په سم ډول وکړي ترڅو بیرته وچ نشي او وغوړیږي. بوټي کینول موږ تاسو ټولو ته معلوم دي ډېر مهم دي د هوا په صفا ساتلو کې خصوصا. نو دې کې به انشاءالله کوشش کوو او خوشحاله سو چې دلته نن افتتاح وسول. یقینا نیالونه یا بوټي کینول دا اسانه خبر دی، خو ساتنه او حفاظت یې هغه خپل کوم مطلوبه نتیجه لغه نه اخیستل دا مهمه وي او دا خامخا اوبه غواړي، حفاظت غواړي، ساتنه غواړي. نو زموږ ټولو اماراتي ادارونه چې هغه ځای کې بوټي کینول کېږي او د عامو ولسونو خلکو نه دا زموږ غوښتنه ده چې د په حفاظت کې او ساتنه کې په اوبو رسولو کې زیات کوشش وکړي. زرغون لغمان په افغانستان کې یو له هغو ولایتونو دی چې اوبه زیاتې لري او هر کال پکې زرګونه نیالګي کینول کیږي ترڅو لا زرغون پاتې شي.